سلامونه مو ومنئ ګرانو اوریدونکو، تاسو ته نن بیا د غورغشت د ټبر څخه د دوی نورو قبیلو مندوخیل اولودین په اړه لنډ معلومات شریکوو. مندوخیل د غورغشت یوه بله ستره پښه مندوخیل دي. دوی هم لکه د کاکړو په څیر په ډیر شمیر کې د کویټې په ښار او له دې سربیره په نورو سیمو کې میشت او ودان دي. مندوخیل د ژوب د وادي په دواړو غاړو میشته دي. د ژوب سیند د هندوباغ له غره نه پیل او شمال ختیځ خواته غځېدلی دی او د سرماغي ترڅنګ د ګومل سره یو ځای او جنوب خواته یې مخه کړې ده. مندوخیل چې یو شمېر یې د کویټې د ښار په شاوخوا کې ودان دي، د سوداګرۍ او د دوکاندارۍ په چارو بوخت دي، خو هغه شمېر یې چې په کلو او بانډو کې اوسېږي، په تېره هغه وګړي چې د ژوب په سیمه کې استوګن دي، ډېر شمېر یې په کروندو کې کار کوي او اوس یو شمېر د باغدارۍ په چارو بوخت دي. دا ځکه چې د ژوب هغه ځمکه چې د ویالو په اوبو خړوبه کېږي ودانې ځمکې دي او کومې چې پرېمانه اوبه نه لري. اوس د ژورو څاګانو له خوا یې ځینې دښتې آبادې شوې دي. کوم خلک چې نه دوکانداري او نه کرنه کوي په مالدارۍ بوخت دي او دغه پونده وګړي څاروي روزي، په تېره میږې او پسونه، لکه چې په حیات افغاني کې لولو. دوی د کرنې او مالدارۍ په چارو بوخت دي. لودین د غورغشت د ټبر یوه بله پښه لودین دی. دوی هم لکه د نورو ټبرونو په څیر د لوی کندهار په شاوخوا کې ودان وو، خو اوس ډېر لږ شمېر هلته استوګن دي. کوم شمېر چې له کندهار نه کوچېدلي، له هغوی څخه اوس یوه ډله د کویټې په شاوخوا کې میشت دي. خال په غزني، میدان، لوګر، کابل او د پروان په ولایت کې هم اوسېږي، خو ډېر شمېر د هېواد په ختیځو سیمو په تېره ننګرهار کې ودان دي. لږو ډېر په لغمان کې هم اوسېږي، خو د ننګرهار په کامه، خیوه، چپلیار او نورو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله دا وګړي ډېر دي.